لومړی خو د خدای له درباره تاسو ته ټول افغانانو ته یو سوکاله او پر امن او د سولې امن افغانستان او ټول افغانانو ته د سعادت او خوشبختۍ هیله لرم. او د پروګرام په ارتباط به دا ووایم که چیرې طالبان واقعا د وطن اصل بچیان ډګروال صاحب یو منټ یو خبره کومه پاچا صاحب ته بیا نور مرګ ورته ګورئ داسې الفاظ به استعمالو چې هغه د جوړ طرف دی که اوس موږ طالب ته وایو چې ته یا چڼی یا ته پلانې یا ته بیستانې یا ته په پاکستان کې زده کړې کړي که نه یعنې دا هغه د حل لاره نه ده باید موږ هغه د پروګرام په اصولو په هغه طریقه پاچا صاحب زموږ مبارک دی زموږ مشر دی د ټولو ته دا ویم یوازې پاچا صاحب ته نه ویم غلط لفظ به د هېڅ چا په باره کې نه استعمالوئ څوک وایي چې دا کمونیسټ دی او دا پنجابی دی او دا امریکنی دی او فلانی دی دا ټول د پردي خبرې دي. قربان دې سمه که چیرې موږ غواړو چې وطن کې امن راشي که چیرې موږ غواړو چې افغانستان جوړ کړو که چیرې غواړو چې په افغانستان کې نور د جګړو مخه ونیسو موږ باید یو بل ته غېږه خلاصه کړو څنګه چې عفو عمومي اعلانه کړې ده دغسې یو بل وبخو ټولو ته دا اعلان وکړو چې هر هغه څوک چې خدمت کوی سي وطن ته چې په هر ډګر کې خدمت کوی سي مهرباني وکړه راسه وروره دغه ویجاړ وطن دغه در په دغه خاورې په سر وطن راځئ چې جوړ کړو د خدای مخه وکړئ راځئ د پردو د سیاست دپاره خپل وطن کې نور قرباني او نور دغه خلک مه وژنئ دغه قربانیانو نه نور د خدای دپاره لرې سئ دغه بچو ته مزدر د خدمت سئ دغه وطن ته مزدر ګوره طالب هم زما استاد وطن بچای دی مجاهد هم زما استاد وطن بچای دی که زه وم او که ته یې که بل دی خو یوه خبره زما استاد وطن جوړوی سي چې راځئ چې ټول د نړۍ په کچه باندې اعلان وکړئ چې افغانانو که تاجک یې که ازبک یې که هزاره یې که د هر قام یې چې مسلک لري علم لري پوهه لري راځه دا وطن سره جوړ کړه ای افغانانو راځئ دا خپل سرمایې د بهر نه راوباسئ راوړئ دا وطن جوړ کړئ راځئ دغه دونه سرمایهدار چې په بهر کې هستئ په امریکا په کاناډا په استرالیا په اروپا کې دغه سرمایې لاړ شئ په افغانستان کې فابریکې جوړې کړئ لاړ شئ هغه ته کار جوړ کړئ لاړ شئ هلته مکتبونه جوړ کړئ شفاخانې جوړې کړئ په وطن کې امن راشي. ډګروال صاحب ګوره ښه زه ټول نه ښیم خو د بعضې کسان به راتلل دلته به د اروپایان خلکو ته به د سق شویه او د غلامانو خطاب کوو اوس همدغه افغانان دي چې د وطن سره خدمت کوي همدغه اروپا کې چې اوسېږي په استرالیا کې اوسېږي په امریکا کې اوسېږي په لندن کې اوسېږي همغه موبین صاحب په کابل کې ورسره خلک پیسې لګي همغه موبین صاحب د خپلو افغانانو سره کومک کوي خبره دا ده چې زه ګوره موبین صاحب زه بیا یوه خبره تا د پروګرام له لارې وایم ای کاش کې دغه ټول طالبان لکه موبین غوندې وای ای کاش کې دغه ټول طالبان لکه موبین غوندې دا موبین سره کله چې زه د طالب د مفکورې یا د نورو دا خبرې نه خو یوه خبره کوم په هر ګوند کې په هره برخه کې په هر ډله کې په هر قام کې په هره سیمه کې ښه خلک او بد خلک شته خو زه بیا هم وایم مبینه کور دې ودان چې د سبا د ورځې دپاره تا یو ښه تاریخ ځان ته جوړوې د خپل د بچو دپاره خو یو د افتخار تاریخ جوړوې مخکې تر ډېرې غلطیانې شوي دي موږ ورته څو ځل ویلي موبین صاحب دلته بدې ردې ویلي خلکو م ورته ویلي خو اوس چې کوم کار کوي باید همغه دغه فکر او دغه څو باندې کار وکړو یوه دغه نهه میاشتو کې دغه هر افغان چې په بهر کې و د زرو نه به کم ډالر به یې نه لېږلی هر یو مو هر افغان چې ګټلی دي هلته متوجه ده چې افغانستان کې خلک د ولېږي نه تباه دي څوک به ډوډۍ خرڅوي څوک بچان خرڅوي په ذات د خدای په لا اله الا الله محمد رسول الله اختر تېر سوی دی والله که په دې کور کې همداسې شی خوړلی وي چې د دغه یتیمانو کونډو رډو له لاسه چې دغه ته زړه نه کېږي چې دغه شی وخورو چې ولې هغه ته خلک وږي دي ای عزیزانو راځئ زه یو غږ کوم په حیث د یو سپین ګیري پروردګار زمونږ او ستاسې په سر ولاړ دی پروني خبرې پرېږدئ راځئ یو بل ومنو راځئ دا وطن جوړ کړو که دا ګورئ دا ګوندونه م راولئ دا ټول افغانانو ته دعوت ورکوئ دغه دوستم هزاره تاجک بل ټولو ته ووایي چې راسئ وروره دغه خاوره دی دا وطن دی د دې وطن بچي یاستئ راځئ دا وطن سره جوړ کړو خدای ته وګورئ دغه یو چانس راغلی دی انتخاباتو که طالبانو ښه اخلاق وکړي تاسې به یې وګټئ ولې موږ دغه تاسې چې وګټله موږ به درته سلامي کوو چې وروره دغه افسران مو راوغواړئ دغه جنرالان مو راوغواړئ دغه ډاکټران انجینران مو راوغواړئ د دې وطن په سرمایه دی ای عزیزانو دا وطن مه پرېږدئ بېسوادو ته بېسوادان تربیه کوي بېسوادان ته څه وښیي تر څو پورې د سبا د ورځې لپاره مصدر د خدمت شي قربان هم زما نظر د انتخاباتو بهترینه لار انتخابات دی خدای دې کړي چې اردو یې وګټي موږ تاجک یې ګټي هزاره یې ګټي پښتون یې ګټي طلا یې ګټي سیاستمدار یې ګټي موږ افسر یو موږ سرباز یو موږ وروره دغه ملت جز یو مګر هغه لاره وکړي چې دنیا مو وپېژني په رسمیت وپېژندل شي د سبا دپاره د دولتدارۍ دپاره آماده شي لکه دا ایران وکړي دولت ورکړي دولت مداران ته تاسې وروره دغه ایران څنګه اوس وروره طالبان وروره په اول کیس کې کېنئ خو دولت مدارانو ته ورکړي سیاست مدارانو ته وسپارئ ډګروال صاحب موجوده ګوره د دې یونیفورم نشته ما ته څو ویډیوګانې مخې ته رالي ښه همداسې څادر دې په اوږه اچولی دی خولۍ دې په سر کړې ده وروره
افغاني جامه له موږ فخر کوو خو په دې باندې نه کېږي چې ورته ته چې قوماندان ما یو دغه ما یو نظامی سړی ما نظامی خپل به یونیفورم ولري خپل دغه دا ټول مسایل دي ډګروال چې په دې باندې پوهېږو چې دا حکومت د دې نه کېږي دا خو به وایي چې موږ 250 ملکونو ته شرکت ورکړی دا کړی هغه کړی دا وروره افغانستان کې اوس څه کوي هغه پرېږده هغه چې درس کړي هغه بېله خبره ده مګر اوس افغانستان کې تا سره کومه اقتصادي برنامه شته د تعلیم برنامه شته سیاست کولای شي یعنی ملکی یعنی د ولس ما یو خبره کړې ده ګوره یو خبره مې پاچا صاحب محترم یو خبره مې ورځ کړې ده اوله مې کړې ده رهبر مولا وزیر مولا والی مولا چړی مولا سرمعلم مولا نه کېږي دولتداري نه کېږي دولتداري دپاره ګوره ملا صاحب ته زه احترام لرم ملا صاحب تا دپاره مسجد د خدای کور دی ورس هلته وروره شاګردان تربیه کړه مګر وزارت زراعت ورکړئ وزارت چې فارغ شوی دی وزارت صحت عامه ورکړئ څوک چې ډاکټر وي معدنیات ورکړئ اقتصاددان ته وزارت مالیه او اقتصاددان ته ورکړئ چې دا وطن درته جوړ کړي که چیرې د وطن جوړ شو دولت دې جوړ شو نظام دې جوړ شو په رسمیت وپېژندل شوې ته به د تاریخ به دې ګټلی وي او د ښه ژوند خاوند به هم سې ټول به درته احترام کوو مګر و که نه دره شړېږي په دې شړېدو د بیا موږ هم زوبلیږو دا وطن هم بیا په وینو کې لمبېږي بیا جنګونه راپیلېږي د هر ګودر نه بیا دا لنډغر د غله بیا ورته ناست دي بیا تیار ورته آماده دي چې بیا یې چور کړي دا شل کلن دا رونهدار دوی بیا دا ور دوی بیا چوروي هغه ور چور کړل بیا یې چوروي بیا هماغه حکمتیار دلته ناست دی ورته وایه خدای ته وګوره هلته پنجشیر کې هغه لنډغران راغلي او هغه خلک یو بل باندې چغې نارې وهي دا هماغه پر نیغله دي دې غلو ته نور شرایط مه مساعدوئ راځئ چې اوبه ومنو وروڼه یو د دې وطن بچي دا وطن خپله جوړ کړو مننه قربان اوسم ژوندي اوسئ پاچا صاحب السلام علیکم